او بله سنت طریقه دا ده چې د اختر مانځله په یو لاره راتلل او په بله لاره باندې واپس کېدل او د دې حکمتونه فایدې علماو لیکلي مخکې ما ذکر کړی وي چې اوس یې تفصیل ته ضرورت نشته دی. او بله خبره زما محترم ورونو اخري دا کومه چې د الله لحاظ وکئ دا زنانه په دین پوهه کوي. نبی علیه السلام فرمایلي وو د اختر مونځ له دې زنانه لاړې شي، موږ یې د اختر مانځه ته نه پرېږدو. او نبی علیه السلام زنانه د مقبرو نه منې کړي دي او د اختر پر ورځ مقبرې له روانې دي. کم کار نه چې د الله نبي منې کړي هغه کوي او چې کوم یې ورته ویلی هغه نه کوي. عجیبه خبره ده، خبره الټه ده. دا موږ ګورو د اخترونو په ورځ باندې دا مقبرې به ډکي، دا زنانه به م را رواني، دا نارینه به م را رواني، دا په قبرونو باندې به دا هارونه ورچوي او دا قسمه قسم اسرافونه به کوي. دا پیسې چېرته یو یتیم له ورکه، دې پیسو باندې د وړو یو تروړه واخله، د محله کې یو کونډې کره ولېږه، الله رب العالمین به تعالی په دې باندې اجر درکړي. مړي باندې دې ته څه فایده میلاویږي چې موږ د هغې د قبر د پاسه یا ګربتۍ ولګو یا د هغې د قبر د پاسه هارونه او سیرې خورې کړو. دې کې اخر فایده څه ده؟ یو ضایع او د اسراف کار دی زما محترم ورونو. نو د دې خبرې هم موږ تاسو له لحاظ پکار دی.